السلام علیکم ملګرو، نن به موږ په دې اړه وغږیږو چې د یوټیوب په واسطه موږ څنګه کولی سو پیسې وګټو. دا یو حقیقت خبره ده چې په دنیا کې په میلیونونو انسانان د یوټیوب په واسطه پیسې ګټي، خو موږ خلکو د دې موقع او فرصت څخه استفاده نه ده کړې او ډیر کم زموږ د هیواد او علاقې او سیمې کسان دي چې د دې موقع او فرصت څخه استفاده اخلي. داغه وجه دا ده چې ډیر زموږ کسان په دې اړه نه پوهیږي یا په هغه شرایطو باندې نه پوهیږي چې هغه پوره کړل سي او بیا یوټیوب په واسطه دوی ته پیسې ورکول کیږي. حالانکه دا ډیر اسانه شرایط دي د هغو کسانو لپاره چې هغوی مهنت کاږي او خواري کاږي او ډیر ژر نه بې صبره کیږي. راځو ملګرو پر دې باندې خبره کوو چې هغه کم لومړني شرایط دي چې زموږ چینل یې پوره کړي او بیا موږ کولی سو چې د یوټیوب څخه پیسې وګټو. لومړی خو دا چې باید تاسو یو چینل ولرئ پر یوټیوب باندې، چې دا یو ډیر اسانه کار دی او هر کس په دې پوهیږي چې چینل پر یوټیوب باندې څنګه جوړیږي. د هغه څخه وروسته ستاسو چینل باید کم سے کم 1000 نفره سبسکرایبر ولري. دا لومړنی شرط دی چې دا تر ډیر حده پورې د یو چینل لپاره یو اسانه شرط دی. خو دوهم شرط چې د یوټیوب د خوا اجدول سوی دی هغه یو څه سخت دی. هغه شرط دا دی چې باید ستاسو چینل په 365 ورځې کې یعنی په یو کال کې باید 4000 واچ ټایم ولري. یعنی ستاسو چینل چې دی یا ستاسو کوم ویډیوګانې چې دی په یو کال کې یعنی په 365 ورځې کې باید 4000 ساعتو په اندازه کسانو کتلی وي. یعنی 4000 ساعته باید ستاسو چینل په یو کال کې وکتل سي. دا دوم شرط دی، خو دا سخت شرط دی. د ډیرو یوټیوبرانو لپاره دغه دوم شرط پوره کول سخت شرط دی، ځکه 4000 ساعته ډیر زیات تعداد دی. خو بیا هم لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، دا د هغو کسانو لپاره بالکل سخت نه دی چې هغوی زحمت کاږي او هغوی د دې توقع لري چې پلا موږ دا شرایط پوره کړل بیا به موږ ته آمادن را روانې د همیشه لپاره. دا د هغو لپاره سخت نه دی، مګر د هغو کسانو لپاره بالکل سخت دی چې هغوی په یوه میاشت کې د یوټیوب څخه د پیسو پوره کولو یا د پیسو لاسته راوړلو توقع لري. دوستانو، پر یوټیوب باندې چې کم کسان پیسې ګټي، خاص کر په نن وخت کې په انډیا کې ډیر کسان د یوټیوب څخه ډیره پیسې لاسته راوړي، خو د هغوی په اړه چې ته معلومات وکړي هغوی ډیر زحمت کښلی. هغوی د خپلو دوستانو ملګرو څخه په دې اړه کومک غواړي. خو انشاءالله موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې په دې اړه هم خبره وکړو چې څنګه کولی سو موږ دغه شرایط په اسانۍ سره پوره کړو. دا شرایط پوره کول ځینې اسانې لارې هم لري چې موږ کولی سو ډیر په اسانۍ سره دا پوره کړو. خو انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ تاسو ته پر دې باندې هم خبره وکړو.